د قوشتېپې ملي کانال مسؤلین وایي د کانال لومړی برخه چې 108 کیلومتره اوږدوالی لري د کیندنې چارې 99% مخته تللي او په کانال کې تر 440 کیلومتره پورې اوبه بهیدلي چې د اوبو ژوروالی تر 4.5 متره پورې رسیږي. د مسؤلینو په وینا د پاتې برخې چارې به هم ډیر ژر پای ته ورسیږي. آب 44 کیلومتر آمده و 66 کیلومتر دیگه هم آماده است و با ارتفاع 5.5 متر ما و شما در اینجا فیزیکلی او با ارتفاع عمق 5.5 مترونه تیار آمده همیجا استاد است. په همدې حال کې د دغه پروژې مسؤلین وایي د دغه ستر کانال پر سر د مزار حیرتان په لویه لاره د اوسپنې پټلۍ او ترانسپورتي پلونو چارې هم پګ 90% مخته تللي. کار از این دیگه رو به تکمیل شدن انشالله در 3 روز 4 روز دیگه بخیر به بهره برداری سپرده میشه. تو بگو که نزدیک به 100% است. په پام کې ده چې د اوبو د ستر کانال به له ټاکل شوي نیټې څخه مخکې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.